کلاسیک او کلاسیک ادبیات. کلاسیک زیات معناوي ورکولای شي. کله کله کلاسیک د پخوانی، زوړ او لرغونی په معنا راځي. لکه په اجناس کې هغه ته کلاسیک وایو چې پخوانی وي او د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره تاریخي مخینه پخوانی وي. په ادبي تحقیقاتو کې هم کلاسیک د پخوانی په معنا راتلای شي او داسې ویلای شو چې د پښتو ژبې له ټولو پخوانی کلاسیک شاعر امیر کروړ دی او داسې نور. د کلاسیک دویمه معنا هغه ادبیات چې زړښت نه لري، په هر وخت او هر ځای کې ستایل کیږي. د پورته معنا په نظر کې نیولو سره کلاسیک د لاتینی ژبې له کلاسیکوس څخه اخیستل شوی چې په لغت کې د لومړۍ یا لوړې طبقې په معنا راځي. په اصطلاح کې د کلاسیک کلمه د منل شوی، قبول شوی او هغه اثار ته ویل کیږي چې په ټولو تاریخي دورو کې د خپل لوړ او صافو او ممتازو وجوهاتو له کبله د هر چا لخوا قبول او د ستاینې وړ ګرځېدلې وي. د کلاسیک دریمه معنا د لرغوني یونان او روم ادبیاتو ته وایي چې په خپله د کلاسیزم ادبي مکتب هلته پیدا او هلته یې وده وکړه. په حقیقت کې د کلاسیک هنر هماغه د لرغوني روم او یونان هنر دی چې بیا نورو له هغې څخه په پیروي د نورو ادبي ښوونځیو بنسټ کېښود. په لنډه توګه ویلی شو کلاسیک هنري ادبي اثر به په یوه ټاکلي ځای، ټاکلي وخت او یو ټاکلي موضوع باندې د کلاسیزم د ادبي مکتب له پرنسیپونو څخه پیروي کوله. د لرغوني یونان او روم ادبیات د کلاسیزم په نوم یادېږي او هدف ترې کلاسیک ادبیات او د کلاسیک څخه د دوی مفهوم د هغو ادبیاتو دی چې تلپاتې وي. یو هم کلاسیک ادبیات هغو ادبیاتو ته وایي چې زړښت نه لري، په هر وخت او هر ځای کې ساتل کیږي. نو که موږ فکر وکړو د منځنۍ دورې اکثریت اشعار د زړښت وړ نه دي او د پښتنو په هر ځای کې ویل او ستایل کیږي او هر وخت دا کار شوی دی، لکه د رحمان بابا اشعار، د خوشحال خان زیاتره اشعار، د حمید زیاتره اشعار او د دوی د پیروانو زیاتره اشعار. نو په دغه اساس موږ کولی شو چې د دویمې دورې ته کلاسیکه دوره ووایو.